د دیاړو لټون کې ستړي ځوانان د ټیکدار منت سارو خوړل څنګه په خوند به د ژوندون پوه شي زمونږ ځوانان خو مزدورو خوړل همزولی خپلو کې سلاشي واړه وای اټک کې د پلو ورځې دي بل پکې وای نه کشمیر ته بزو موسم یې یخ دی د وښو ورځې دي څوک پکې ووایي چې نه ملګرو په منصیره کې د بټو ورځې دي بیا شي په دې خبره واړه رضا چې بس د کور نه د وتو ورځې دي یوه جوړه ګوتې کې واخلي سره غم د روزګار او د پیسو خوړل څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زمونږ ځوانان خو مزدورو خوړل بیا څوک اټک او څوک کشمیر ته لړ شي څوک کچ کوي بیا د پینډۍ سړکونه ما ترې په خپله ډک لیدلي رونو د غټو غټو ښاریو چوکونه څوک منصیره کې چې بټۍ ټیکه کړي بټۍ کړي ډکې بلوي ورونه خولې خولې وجود خیرنې جامې په شوګیرو کې تیروي وختونه دا ډک مخونه او سره سپینه ننګي د وخت ګردونو او لوګو خوړل څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زمونږ ځوانان خو مزدورو خوړل څنګه خوشحاله شم چې رونه زما در په در واړه سرګردان ګرځي ذکر د کمې سیمې وکړم درته دوبۍ سعودي کې هم افغان ګرځي روډونه ګوري د لاهور او پینډۍ د خېټې غم کې پریشان ګرځي څوک خرڅوي چنې دانې او وږي څوک کباړیان شول په ډیران ګرځي تنکي بچي مو پالشونه کوي د وطن واړه ښاریو خوړل څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زمونږ ځوانان خو مزدورو خوړل څوک په لاهور او پینډۍ نه راګرځي بیا کله پریږدي کراچۍ کې ګرځي د سهراب ګوټ نه چې شروع واچوي د ښار په هره آبادۍ کې ګرځي چوکیداري په مل کې اونیسیا لې په لې هره چورنګۍ کې ګرځي ځکه جړېږمه سردار یوسفزي دوی په ترکمې په سختۍ کې ګرځي د بېوسۍ په جرنده وغورځېدل د جرندګړي ناکړدو خوړل څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي زمونږ ځوانان خو مزدورو خوړل زمونږ ځوانان خو مزدورو خوړل